ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جلسه هماهنگی میان پلیس مردمی و اعضای شورای مشورتی وزارت امور داخله برگزار گردید. با سلسله جلسات مشورتی این بار جلسه در حوزه نهم امنیتی پلیس برگزار شد. این مجلس به منظور همکاری همه‌جانبه میان پلیس و مردم در ارتباط به تامین امنیت، سهم مشکلات و چالش‌های امنیتی شهروندان از سوی پلیس مردمی ریاست عمومی روابط عامه وزارت امور داخله دایر شد. در این مجلس مولوی رحمت الله کاکازاده رئیس عمومی روابط عامه وزارت امور داخله، مولوی یار محمد احمدی نماینده قماندانی امنیه ولایت کابل، مولوی عبدالصمد روحانی معاون شورای مشورتی پیرامون موضوعات مختلف امنیتی صحبت کردند. الله جل جلاله وای ولو كنت فظا غلیظ القلب، کتبت خوی وای سخت زړی وای نو څه به سوي وو لانفضوا من حولک، خلق به دې تاله شاوخوا ایسته سوي وای شیندل سوي به وای. نو ای د حوزې امیر صاحبانو، ای مدیرانو، ای امیرانو، ای قمندانانو، که چیرې خدای مکړ تاسې هم فضل سئ، بدخویه سئ، زړسواندي در چې ورکه سي، نو بیا به څه سي لانفضوا من حولک، دا د تاسې په حوزه کې شاوخوا انسانان به دا به له تاسې بېګانه سي، له تاسې څخه به ولاړ سي. تاسې باید هغه نبوي اخلاق په ځان کې کوي تر څو خلق د تاسې شاوخوا راچارپیر سي او خلق له تاسې سره ودرېږي. دغه دلته خلق تر موږ پورې موږ تر تاسې خادمان یو، انشاءالله د تاسې هر خدمت ته به اماده یو. که خدای کول په شپه او په ورځ باندې به په موږ غږ کوئ، د موږ دروازې، د موږ تلیفونونه، د موږ هر څه د تاسې په مخ باندې خلاص دي. انشاءالله بېخاره به راځئ او له موږ سره به هر څه مشکل یا به راسره شریکوئ. په هر وخت کې د امیر صاحب د حوزې په ارتباط په تاسو مجالس نیسئ، هغو ته به مشورې ورکوئ. یو څوک کیدای شي په بازار کې کلاشې ته لاس نیولي وي او هغلته یو شی خرڅوي، اما د ده څه به داسې نظرونه وي چې د یو پوهان سره به نه وي، دی به د تجربې خاوند وي، ده به ډېر ښه ژوند تېر کړی وي. موږ د تاسو د هر یوې مشورې ته لبیک وایو. بلې خانه موږ په ترکرونو مجلسو کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت ډېر ښه سهولتونه پیدا کړي. مثلا په یو ځای کې یوه واقعه پیښي، هغلته مجاهدین موجود نه وي، پولیس نه وي، بله لاره نه وي، تلیفون د په جوب کې دی، 119 شمېره د پولیسو او 100 شمېره د دعوت ارشاد، دې ته زنګ وهل شي چې په کوم ځای کې هغه واقعه وه هغه ځای ورته ښودلی شي، د مشکل حل کېږي. موږ چې هر ځای کې مجلس را کېنوم بس توصیې بل ته سره کوو چې الحمدلله نیک اخلاق کوئ، ښه اخلاق کوئ، له خلکو سره ښه رویه کوئ، له خلکو سره ښه اخلاق کوئ، خلک درنه خفه نه سي، خلک باید د تاسې له اخلاقو نه مستفید سي، یو چاته باید تاسې مثال ضرر ونه رسیږي، ځکه د مسلمان صفت دغه ده. مسلمان وایي هغه مسلمان ده چې بل مسلمان د ده له لاس نه او د ده له ژبې نه په امن کې وي، په لاس یې باید چاته ضرر نه رسولی، د چا په حریم باندې تجاوز نه کړی، په چا باندې ظلم نه کړی، او همدارنګه په ژبه باندې باید د چا غیبت نه کړی، د چا بهتان نه ویلی، په چا پسې باید سپکې سپورې ونه کړي. د مسلمان دا صفت ده. موږ دا توصیه کوله. چنین جلسات در تمام حوزات امنیتی پلیس شهر کابل برگزار خواهد گردید.